د کرونا وایرس څه ته وایي؟ نښې کومې دي؟ په بدن یې اغېز څه دی؟ او څنګه یې باید مخنیوی وشي؟ د کرونا وایرس په دې وروستیو کې د ډېرو خلکو ذهنونه بوخت کړي او ویره یې خوره کړې ده. نوموړی وایرس د کرونا کورنۍ له ډلې دی چې له دې وړاندې هم ډېر خلک قرباني شوي دي، خو نوې بڼه یې د چین له ووهان ښاره سر راپورته کړی دی. په دې وایروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې 9,343 کسان اخته شوي دي او 2,522 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې له دې ډلې 22,150 کسان په چین کې په دې وایروس ککړ پیژندل شوي او 2,495 یې وژل شوي دي. د دې وایرس نښې نښانې څه دي؟ کرونا وایرس له تبې او ځان دردۍ پیل کیږي، بیا وروسته وچ ټوخی، پوزه بهیدل پیلیږي او یوه اونۍ وروسته نفس تنګي یا سالنډي باندې اوړي. په ناروغ کې د زړه بدوالی او د اسهال نښې هم لیدل کیږي. نو که یادې نښې نښانې خدای مه کړه په ځان یا شاوخوا خلکو کې وینئ، نو عاجل روغتیایي مرکز ته ځان ورسوئ. د کرونا وایرس د مخنیوي لارې چارې. د دغه وایرس د مخنیوي یوازینۍ لار پر دې مرض اخته خلک ژر پیژندل او د درملنې لپاره یې روغتون ته باید یوړل شي او په همدې ډول هغه خلک تر نظر لاندې ونیول شي چې په دې وروستیو کې چین هېواد ته یې سفر کړی وي یا په دې مرض اخته خلکو سره یې لیده کاته کړي وي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د دغې وایرس د مخنیوي لپاره د ځان پاکول، پر صابون سره د لاسونو مینځل، د ټوخي په وخت کې د ماسک استعمالول، د زکام وهلي خلکو څخه لرې اوسېدل، په سمه توګه د غوښې او هګۍ پخول او له حیواناتو څخه لرېوالی د مخنیوي لارې چارې ښودلې دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان د دې وایرس له خطر څخه خوندي دی؟ او که دا ناروغي افغانستان ته سرایت وکړي، حکومت د هغې پر وړاندې د مخنیوي لپاره ظرفیتونه لري؟ خپل ځان او شاوخوا خلکو ته پام وکړئ تر څو یو خوندي چاپېریال ولرو.